قبر باندې ګلونه ما اچوه، جنګلې ته مه تاوه، جنډې پې مه ودروه، پته به یې دننه لګي څه یې کړي دي. پوه شوې؟ ویره په جومات کې وفات شو الله جنتي دی. داسې آسان جنت دی، په جومات کې مړ شو بس جنتي دی. جمعې په شپه باندې وفات شو جنتي دی. عمل خایا څه یې کړي دي؟ دې کیسو قطارو کې خلک مبتلا دي. او ماشاءالله کلمې ویله نه حساب کتاب خو پاتې دی. خبرو پیغمبر علیه السلام فاطمه بیبي ته فرمایي اے زما لوري، اے زما نیازبینې لوري، په دنیا کې دې څه خدمت پې وایه زه حاضر یم تابعدار یم، خو د قیامت په ورځ کو قرآن راونیولي والله که دې ته اخلاص قرآن راونیولي. نن په دې موبایل کې زما استاد سترګې زما عزتمندو داسې ور دننه شوي په ګنټو ګنټو موبایل ګوره. قرآن زما عزتمندو یتیم شو، جومات یتیم شو، مدرسه یتیمه شوه، مسجد امام یتیم شو. نن زما عزتمندو د الله دین یتیم دی. دې خبرو ورسېدی که د الله دین یتیم دی. خو د دې ټولو خبرو وا الله پاک نن خلک دومره تنګ شوي دي. ومن اعرض عن ذکري فان له معیشة ضنکا. الله پاک فرمایي زما د یاد نه تاسو غافل شولئ، زندګۍ نه به درله تنګې کم. نن وګوره په بار ملکونو کې باقاعدې د خودکش زما عزتمندو ځان د پانسۍ دپاره او د ځان د وجلو دپاره او د خودکشۍ دپاره مشینونه باقاعده ورته جوړ کړي. بس هغه مشین کې وردن لګي داسې چې کم یو تنګ شوي ورشي هغه مشین کې سملی بل طرف ته ریزه ریزه وباسي.